نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. سعديا روزي أزل حسن بتركان دادن. سعديا روزي أزل حسن بتركان دادن. زلف فرچین قمر نرم با ایران دادن. آدب و فضل و بلاغت ہما بمرد مہن. نام وغیرت ہما بمرد میں افغان دادن. ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. دین عزوز قوم پہ نمائندگی اور دی علاقی دی طول قومونو پہ نمائندگی طول راغل ملمنو تا عموما او خصوصا دی امارت اسلامی افغانستان دی ریاست الوزراء سیاسی مرستال مولوی صاحب عبدالکبیر او ورسرا ملک لاوی او دی امارت اسلامی طول مسئولینو او مجاہدینو تا او دی خوص ولایت دی طول مدارس محتممینو او محدثینو او علماء کرامو تا او دی خوص ولایت دی امارت اسلامی طول مسئولینو تا خوش آمدید او هر کله ویم. زه نسم کولی چې د تاسې د راتګ شکریه ادا کم. اشاعر فرمایي وای دومره طاقت نه لرو چې ستاسو مېلمستیا وکړو. دومره طاقت نه لرو چې ستاسو مېلمستیا وکړو. دا خو یو دستور ده چې شاهان دي ملنګانو ته. الله جل جلاله دې راغلو ټولو مېلمنو ته، کشرانو مشرانو ته، مسئولینو او غیر مسئولینو ته، علماو او عوامو ته د دنیا او د آخرت خوشحالي نصیب کی. الله جل جلاله دې موږ تاسې دا ناستی دا راتګ ټول د خپل د رب د رضا لپاره وګرځوئ. زه ډېر خوشحاله یم چې د ټول افغانستان نه د لرې لرې ولایتونو مېلمانه راغلي او بیا افغانستان خو څه کوي چې دې جلسې ته د پاکستان نه هم بعض ځوانان راغلي او د جامعه اسلامیه زرګري مرحوم محتمین زوی محمد شریف صاحب هم تشریف فرما ده. الله جل جلاله دې اجر ورکړي ځکه چې هغه مدرسه او په پاکستان کې ډېرې مدارس یې موږ مادر علمي دي. الله جل جلاله دې په حفظ او امان کې وساتي. خبرې نه اوږدوم، لنډه ده. د افغانستان ټولې مدارس، پاکستان ټول مسلمان مملکتونه اسلامي مدارس دا ټول یو مدارس دي. الله جل جلاله دې ټول خپل حفظ او امان کې وساتي. او علما ټول یو علما دي، طلبا ټول یو طلبا دي، هیڅ فرق نشته.
خو زه یو درخواست کوم د امارت مسؤلین نه چې یو ټکی ډېر استعمالیږي جهادي مدرسې صحیح د جهادي مدرسې نو دغو مدرسو ته تاسې کوم نوم ورکوئ موږ ته په یو سترګه ګورئ باید بار بار موږ ته راسئ یو باچا و په یو ملنګ تېرېده ملنګ توجه ورته ونه کړه باچا ویل وایي دا څنګه سړی ده چې موږ ته یې توجه ونه کړه هغه ملنګ څه وایي ورته وایي وایي بادشاه د خلکو دپاره وي خلک د بادشاه دپاره نه وي نو موږ د مسؤلینو دا خواست و چې موږ په هر شي باندې ځان خبر کړي او د ټول ملت په هر څه باندې ځان خبر کړي او شکایتي صندوقونه ډېر ولګوي په محکمو کې باید ولګوي په ولایتو کې باید ولګوي او په قماندانۍ کې په نور ریاستونو کې باید شکایتي صندوقونه ولګوي داسې صندوقونه چې هغه په کابل یا په کندهار کې خلاص شي دلته یې څوک خلاص نه کړي چې د خلکو اواز واورئ دا خو د شلیش خبره ده چې موږ دروازې تاسې په مخ خلاصې دي ډېر کله ته عوام خلک غریبان خلک ولایت یې کله څوک نه پرېږدي ریاستونو ته یې نه پرېږدي او الله جل جلاله دې موږ مشرانو سره امداد وکړي الله دې توفیق ورکړي چې د خلکو غږ په صحیح معنا سره واوري او که یو سړی په وزارت کې نه ناست وي او شکایتي صندوقونه نه وي او د مجاهدین ورته وایي چې رابطه دې کړې نو کبیر مولوي صاحب نمبر د خلکو سره څنګه پیدا شي که زه اوس دا خلکو ته وایم دا سره والي صاحب نمبر څه ووایي څه در سره خبره کوئ هسې خبره ختمه نو موږ مسؤلین نه په جدیت سره دا غواړو چې په مدرسو کې هم شکایتي صندوقونه ولګوي په محتممینو په ملایانو بس حسن ځوان ټول مه کوئ چې دا بلکل صفا دي په مدرسو کې د مدرسې تعلیم باندې باید کنټرول وشي په دې 2 کالو کې موږ ته یو هم داسې مسؤل نه دی راغلی چې موږ ته یې مدرسې باره کې څه ویلي د تعلیم باره کې یو فرموله راکړې وي یو شی موږ ته نه دی راغلی وزارت خو د خلکو دپاره ده وزارت ریاست خو د وزیرانو دپاره نه ده چې هغه به ناست وي علی العمر به بس دوی خپل وزارتو کې ناست نه وزیر صاحبان نه خصوصا د عبدالکبیر مولوي صاحب نه چې دا اواز امیر المؤمنین ته ورسېږي